السلام علیکم قدرمندو مینوالو. زه خورشید قاسمي د سوات لاپټ نه یو ځل بیا تاسو ته مخامخ یم. ملګرو، زما ویډیوګانې به تاسو ته زما د یوټیوب چینل نه، زما د پیج نه، زما د فیسبوک نه خورېږي. ملګرو، یو کلام د سره شریکوم. ډېرې تېرې وې مودې چې مې یار ولیده، ډېرې تېرې وې مودې چې مې یار ولیدو، د چمن په مړاوي ګل مې بهار ولیده. بیا د زړه زاړه زخمونه مې تازه شو، بیا د زړه زاړه زخمونه مې تازه شو، او مودو پس چې مې هیر شوی ریبار ولیده. نو یو صحت ورته ولاړم زړه مې ډک شو، یو صحت ورته ولاړم زړه مې ډک شو، چې د کلي مې پرې شوی چنار ولیده. خو د یارانو محفلونه مې رایاد شو، د یارانو محفلونه مې رایاد شو، په حجره کې مې مات شوی ستار ولیده. خو بس په دې یوه خبره مې زړه ښه شو، بس په دې یوه خبره مې زړه ښه شو، چې خوار غریب مې د خپل کلي مالدار ولیده. خو زه خورشید ته غریب نیولی بیرته راغلم، زه خورشید ته غریب نیولی بیرته راغلم، او هر یو کس مې زهرجن لکه مار ولیده. د ټولو ملګرو یو جهان مننه، ستاسو د اورېدلو ډېره ډېره مننه. الله حافظ.